د رسالت په دور کې د علاج څخه ممانعات نه دي راغلي، بلکې لوی رسول صلی الله علیه وسلم به فرمایل تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل معه الشفاء أو كما قال. د خدای بندګانو علاج کوي، دوا ورکوي، ځکه الله تعالی هیڅ ناروغي نه ده راپېښوي مګر د هغې لپاره شفا شته. که لږ په دقت متوجه شو دغه څه چارې د صحت لپاره کېږي د غم په حقیقت کې لوی الله جل جلاله کوي. زه سر ته یوه خبره زه به یې تاسې که لږ څه متوجه شي په غور باندې د لوی الله دغه په قدرت کې شته چې ما او تا او آدم تر اخري انسان پورې پیدا کوي، پناه کوي، بیا راپورته کوي، دنیا یې پیدا کوي، آخرت ته بیا راځي حساب کتاب ده. دا دومره سلسله ده دا چې لوی الله کولی شي دغه د دنیا نظام هم په خپله باندې چلولی شي. په ما په تا باندې ولې چلوي که لږ په دقت باندې متوجه شو د لوی الله ولې هېڅ اړتیا نشته، فقط ما او تا یې مصروف کړي لیبلوکم ایکم احسن عملا، تر څو تاسو کې امتحان کې کوم یو تاسو کې نیک عمل کوي. هر کار چې کوئ طبیبه په هر څه چې مې علاج کوي، خو یوه خبره را سره ومنه دغه علاج هم الله ورښولی. زه یو ساده خبره همیشه کوم، خبره پر بله خوا ولاړه نه شي. مسایل د جدید علم د ساینس دا راځي مخته، لمر ولې تنده رسي، سپوږمۍ ولې تنده رسي، نو په دې باندې وایي ساینسپوهان به پوهېږي په مابین کې د دې ځکه حایل سي هر څه چې وي د غم ځکه چې یې حایله کړه دغه تش یې په پوه کړې دغه چا وکوي. یعنې په حقیقت کې صانع خالق هغه ذات چې هغه ته پیدا کړی، تا ته دغه عقل درکړی، ته په دغه باندې پوه کړی چې ته په دغه باندې سر خلاص کړې، دغه در باندې پورې پنبلې ده دا سر دغه لپاره چې ته په خلاص کړې، په دغه خبره باندې ته پوه شې ستا څه کمال ده، ته څوک یې چې ته پر لوی الله باندې بلند پروازي کوې، ته څوک یې، ته څوک یې. زما د افغان یوه عجیبه عیب ده که د افغانستان څخه وکړي خامخا به دی بیا هغه څه وایي چې هغه به بیا په دغه زما او ستا په دین باندې استعاذ کړي، هغه به ډېر بواح کفر وي او یا به داسې کلمات وي چې هغه به د انسانیت د عقل څخه خلاف. یوه ورځ یو په تلویزیون کې وایي دا انشاءالله تېر شي العیاذ بالله، دا انشاءالله و کار ور نه کوي العیاذ بالله. دغه زما او ستا افغان دی، څنګه جرأت کوې، ته څنګه همت کوې، ته څنګه دغه وجدان لرې چې ته پر لوی الله باندې داسې خبرې کوې، پر لوی ذات پسې دغه خبرې کوې.